دوستۍ هیلې. په وطن کې روان ناورین یې زړه دومره غوس کړی و لکه د ژرندې پل هره ګړۍ یې د شهید یاد ته سترګو کې ډنډ اوښکې درېدې. په کور کې واړه ماشومان په ژړا پریښي وو. اسمان کې د وریځو له ګرځېدلو سره د زړه وینې څڅېدلې. لکه لیونۍ به یې باران ته چغې وهلې. رانشي زما د بچو رزق یوازې په شنه ورځ وي. پښتو او غیرت کې د میوند له ملالې کمه نه و. د ټیکري پیس کې پورې ډول ډول ګولۍ تړلې وې لکه داخله ډاکټره. هر ډول درمل یې ځان ته په نښه کړی و. د خښتو جوړولو پر مهال به یې ځان سره خبرې کولې. ای الله، ستا د لورې چې دا کوم حالت په ما راغلی دی، زه یې په سر سترګو منمه. درنه زیاته شکرګزاره یمه. له دې ناوړه حالات سره مې مه مخ کوه. زه درنه راضي یمه، ته رانه راضي شي.